Audio Jungle. السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن یو ډیر مهم او خواشینونکی خبر د شریکولو ویډیو تر پایه وګورئ. د یمن یو بندر باندې چې نوم یې راس عیسی دی، امریکایي جنگي الوتکو بمباري کړې ده. دغه بندر د تیلو لوی ځای و او خلک به له دغه ځایه تیل نور ملکونو ته لیږل. په دغه حمله کې 38 کسان مړ شوي دي او تر 100 زیات کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه د یمن خلکو ته لوی تاوان دی. د امریکا حکومت وایي چې دغه بندر د حوزې لخوا کارول کېده او له همدې ځایه به دوی پیسې ګټلې چې بیا یې وسلې اخیستلې. نو امریکا وویل موږ دا ځای ځکه تباه کړ چې د دوی وسلې بندې شي. د یمن خلکو دا حمله سخته غندلې ده. هغوی وایي امریکا زموږ پر ملک یرغل کړی دی او بې ګناه خلک یې وژلي دي. تر دې برید وروسته حوزې ډلې هم د اسرائیلو پر لور یو راکټ ویشتی دی، خو هغه راکټ اسرائیلو پوج نیولی دی. اوس حالات نور هم خراب دي او خلک ډیر ویریدلي دي. نو ګرانو دوستانو، دا و د یمن یو مهم خبر. ستاسو څه نظر دی؟ د دې حملو شاته څوک ولاړ دي؟ کمنټ کې ولیکئ. ویډیو مو لایک کړئ، پښتو نیوز سبسکرایبر مه هیروئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.